وای زما میخي چې ته به د چا په خېټو کې پرته وای همترغه الله دې په خاورو کې ولوغه الله دې د سپېفونه چینجي وبهوه چې زما د زمري مولک ورکو بېغه دې همدم کړه وای مشتري ویم چې ومې خوړې يا بدري استني بس مكة وكنا ميح بالله بلم دركي دان لدروچو يا فتورني يا فتورني خوب کی میولی زنا سيبي درتا دکاو خردی پندیران زما میگا پرتا و دا خلکو دا کلمون اوتی دا دکاو خردی پندیران پرتا يا خير دي بدري جالا ما راسكي ځان لري ورستړی کو دا بار شور دا څه دی عبدالقدوس راغلی دی څه شو وایي څه شو ویم تر اوسه ویم خان لالا له 1 لک روپۍ ورکړې وای داسې وې پتخورني او که نه دی دغه بلې په هغې کې ورکړي وي خیر دي دې ته څه وایم ځان په بله بې خرابه دی الله بله بې خرابه پاسه که نه جړاګانو ته دې کار ویلي وای مشتری پتخورني راځه ځه وځه لالا کار لزونه مانا بدي يخلي لها سكينة بعدين هذا كينا هذا يا ملالا يا ملالا يا مؤمن يا عبد القدوس لالا راغلي هو كان عبد القدوس راغلي هو بس يولك البيراكي ومشتري ده سموه ايه سيدا يا ما دابا بغا مشتري دابا من ولي سنه بيغوا يوني ملاك هو طاقاتي دي كان لالا دا خير دي كزارك وقورا خيني ميدا كان كنور سديو حياخو ميدا كان پیمستا به حیدا ما په 100 په 5 روپے په خزانه کې جمع کړې او ما په ځان لنګ میخه غیستا يا زما سپيري خوري يا زما سپيري خوري ما خو په وخت په واده کما خو ته واده نه کوم نو چې واده نه کړې په پیسو بس کې ما یا لالا شلنګېدلې ځوان نشته او دا هغه دغه سړی زه کوم نو په دغه هغه دغه سړی دی خو هغه دغه سړی ما کو او زه نیما ویم سپک مه ګوره تا ما څه کړي بیا ستا رور دی که نه ته به ته وګوره وای نه مې دا غریب باندې خو چې ته مې راآزاد کړې یا سپېرې نو د قیدس چپې پې ولګې نو دغه شینولې ته جوړ کړ نو واده برې ولا نه کو که نه کور کې برې ځان ته کېنولو او سټه به دي وای زما ورور دی زه بیا ته خانګېږم بدلو ورته ګرځولې بدرې خو هغه دوس راغی کوم دوسو نه دې خاورې شه عبدالقدوس او دې 1 لک روپۍ ورکړي په دې به ځان له میخه واخلي او داسې کې وي توکړې لارې واپس خولې له نه راځي بس میخه به داسې په ډېرانونو پرته یو زما کو پرته مې په خوب کې ولیده دا دوکه خنتاتي لاله لاړ شو ماله خو شلنګېدلې مې خرابه ده خلاص تزا الله بقى خير واجي خو جنگ جګړې نورې مکه بس نه کوم لاله حیا مې ولې یاله ولې حیا آیا دې خدای غشتي دا مونږ بیا سبا بس تاګه ستګه سپوري وایانو یا ما مشتری بیا بدرې مبارک شه مې پسې لاړ بیا مخه مشتری کوم دی که اوړي راوړي راوړه موږ په داسې نیغه ګرځم پیسې دلې درکې عبدالقدوس ماما بیا مخه پنې شي مشتری 1.5 لک روپۍ لا پاتې دي او دا چې خلاصه کړي نو ته به ځې د میخې قسمت پکې د میخې نه به چوټې غورځې میخه بله شي زم خو به ځم خو چې دا ټول بدل مې د نه نیغشته چې دا پیسې خلاص شي نو داسې په اسانه ده نه څنګه به لاړه په دې ارمان به مړه شي ورشه هغه ځای جارو ته بس او بیا وړه هغه بیا وړه به هغه دې هم جارو ته خدایا ما د بینه خلاصه کړه بدبرني د اپانه 2 روپۍ داسې دي لکه سړی چې د مچو کبین ته لاس اچوي لا بس لا بس کا وبکا ما کارونه یو خو تا بس نیغ کړي دا چا پته دې بیا راغی یار دلګي ماشري په ارام کښېنه د لږ دیبک دی خو تاسو ته پته لګي دی خو سرې سترګې ګرځي غوښه به اوس څنګه وګي خوني وګي ما اورګه اوس لا کوم لږ صبر اورګه کا وای يا مامي خذها ميخة بهالهلو ويا مامي وهالهلو ثاني خذها
بيدا ميخا بالالو من بابا ميخا ميخا ولادي بيخو بنيانتا دي ونوبسي وسبدامي خوجلي ما تسبتوا هذا سنشي بيني ومن له بس زمان شوما دي كيما كوا دي كينو سلاته لا يا فادا نمي وي يا اخو لا يا ما قد سودو خلق فيه كنا بس خبري مكوا كان خبري مكوا دي كي سلاته وده وده ميخا كان تقول دي ابو خباكي انا بدري بدري تبدا شوي كده من بدري لك في واقع ده وقت دري دري فيكن او كان دريب او لو تخبري نشكولي نبيا مكوا وين من اللي كره دري دري بيا دو دري 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 يا دوم ايضا البشا هذا هذا شيزو هذا شفوت اللي بوزما تقراني بيه مسوكي سكه فهم ته خدا قلت يا دير كما او يا ستاني كما استا خدا هاي ميخا على صوت يا خداي فما خامر بدرينا يلا لا ده دي باتشيستا شو الناس كانت بشيت مرضي دوبر وزدنو تاتا مالا بورا مي خرابة وين بدري خباكي جمو بدري لك البيم يوم وين خدا سيرك ده دشان شيري تجو كده خد سامي خد رام استنا يا شيخ وراك وركو وندي مندي وركو البيم خكول البيم يا خوري تاسو دو دل اكسبيرينس نو اوريك اكسبيرينس ني مدن وهي غشتغل ترى باي ودا كچه بس توي مي قرا هذا كو شكرت كيلو من هذا تعالك شو كرني دي بدري بادامي قال لك غشتغل ماز تخرو بايراش ورشه ده خلص ترقو ده شنوس ترقو ده سبينوس ترقو نظر مات Apasha, Ahora de Mejen para que nazar mato. Dia chupali ama, tadi apa ada sama kina ko ari pamutu dan dalu. Kina cermat kau kumilak lukulo, sos pagi pasu sara khabari kuma. Woi kina pa kana kami yonim la kupe tapati yo. Ba qudus war kliyo. Si singa da khatmi si da si bagam khatmi shi. Kina pa kalaro. Sema, اوصل يا الله خدايا خيرك ودس فاضل ولا ودس فاضل لا تقولي سما دير خمير هذاك خيفي مشتري هذا نظر انك كبر يابا كما قلت مشتري شكراغي بلي هي بدي ادي قدس دي بس بيسي بدي البينه دي بس بفلا دي في خبز ده خبري ما كان ماما مدي اي بس ماما دي ديو فقال عرفنا كنا قلتني يوم كفتها هذه جات فهم لا چند وذا لشكاري تو خدا تو دي خوبچي نشتا بس لا بچي پدې وته دا دا ټول په کله دا چاغته وایو کنه دا چې ګلو ته ما یادا چې ګولا دا چې ګولا یلا لا یو ختا چې بیا ورا دا دې تاو بیا را واسطه او دا بلش څنګه يا طريقات خير زمان هو تبغى تبكيني بدل بتجيبها وين ابغى تسوي ليش دا چې کله کنه هم زما روپیا تبا لارشي عمر زوتا او چې عمر زوتا لارشي دا اغه زين برا واخلي د کټي سره منو کله با ورشي مون په می خدو کا کو د کټي سره من دا کو سو کم لالا چې تا پدري لکه بورا می خرابستا نو ميخي كاني كان دي تشبك لك الكامل نو ما تقالي ولي وي لا لا دي كفر كيسين كاسه زوان داتا سريع كلام انا ما تاخذ نفكار يا خو سپته لګي فضل انجلو کا کنه سلارچا او جنو دا غرا واخله وې دا کټي سره من را راکا اے پاوې مته خو نه کدي سرمان پس لګي خو دې پس کې وروړیو بس په ګوګټه کې به راوړي کنه خوري دا سکا يا بدر فهم دا سړی خو دې راغلی که خو ګرځي مرزو کې روپ نه مرزه خو ته نه معلومه يا بدر بغټي څه کې خدا باورلان نه الله دې مخوري کته مخته خوري شي موږ مراشي د خیره
کټي سرمن به کوم ځای کې چې ورشمه ها هلته به یو یاره ورځم ښه د کټي سرمن ته خو زه راغلم که نه دا به غټ کار وشي السلام علیکم ماما وعلیکم السلام د کټي سرمن شته کټي په سرمن څه کې دا میخه پرېوتو ما همیخه به ودرې ها. لکه میخه دوکه کې ها زواله راشه نو دا خو به غټ کار وکړي چې راځي راځه واله دې کې ما ته واچوه ما دې کې به تاته واچوم چا بناره دغه میخه دوکه کوه ها ها زه نه لاړم ماما السلام علیکم وعلیکم السلام ما خدایا نو څوک بیا ما خیره راولې نو چې لږه غوښه ترې وخورو عجب ګاګ را روان دي اوس روان دي میا لکه دلمیا دا راته ووایه که نه چې په دې ګوتې کې دې سا چوړي ما کټي او میخه پې دوکه کوم نن چې مې راشي ښکلې اشنا زبا کومه نازو ادا ګورې با په مینا ګورې با په مینا ماته په خندا نن چې مې راشي ښکلې اشنا داسې تل دی به شنګیا چې ماله به دا کټې راکې ځکه چې زما دا تبر ډېر زیات وږي شوي دي نو دا به زه خورم ولې څه چل دي دا به ته میخې له نورې ځکه چې زما غوښه ډېره زیاته خوښه ده ضروره که میخې دې وړمه دا به ماله راکې میخې له به نورې ګینې په ایماندارۍ چې په دې تبر زه نه سر غوڅوم به او که تا نه مې ووړ نو بیا به څه ما نه نشي والي دې کې غوښه ده او غوښه زما کمزوري ده یا الله خیر ډوډۍ کې مې خیر نه ډوډۍ کې به له خیره پرېږده غوښه پرېږده وایم غوښه پرېږده دې خدای داسې کې نیم غوندې به غوښه خدایا مې څنګه ډېره زیاته یخني ده خو د یخنۍ نه مړه شوم الله دې دې خو پکې او دې خوا جړې دي دې خوا دندونه دي یم چې د هغې میخې خوارې به مې سهلي الله دې نه میراته صلواته پاتې کړي ورشه میخې لري نو درېږي فتقورني نو ته ورغلې به یې ورسره به یو ګوتې نازل که پاتری به دې ورته بالا کړې وه داسې یخني ده ما سره خو د میخې غم دی او له شلې را له شلې پاسه به دې په طرفاله چولې یو ترپال د پتا باندې واچوم باندې یخني دې کېږي الله دې میراته کته چې مونږ ته یې ور مه بلوه او د هغه لرګونه دې خلاص کړو تاسو به یخني نه کېږي یا خورې دما خو یخني کېږي څه وکړمه نو که یو ګوتې اور مې بل شو زه خو پټوتم نه ته خو پټوتم نو دی آرام کېنه بلې مونږ اوس پرې نه جوړ یو چې زمونږ یخني نه کېږي او ستا یخني کېږي وایم میراته یې لري چې بغیر بچي نه هغه نو درېږي نو بغیر بچی خو نو درېږي خو یم هغه جالمانې مې لیکلې دي نو هغه ورور مې هم داسې دی چې د دروغجنو ورور مې نو چې دی به څه وخت راسي چې دا دې کوم خواته لیکي بیا په آرام کېنه بیا چې جالمان دې لېږي ګوهر به دې لېږلي خان لالا به دې لېږلي وایي نو څه مې کړی هغوی خو په ګوته ځان سنډي او په خان لالا خو مې توبه استغفار مې څه به ورته ویم هغه به صرف درنګېږي را درنګېږي به ښه دی څه مړه شي چې ته کار ورته نه شي ویلی هغه بل خو هغه کړتلې سره به په کوټه کې ناست وي روزي قدرې نو داسې خولو به دغه یې دروازه بنده کړې ده زما خبره ته غوږ کېږده دا میراته خو یې راباندې راوسته پیسې دې مې په غیر کې کړې دې له بول د خوراک څه چل کې ګرانه ده نن بیا به دا خاوند دې په کومه لار تللی دی به څه به هغه سرمندر کټي راوړي چې هغه ته د بوسو ډکه کم که نه الله دې د بنیاد وباسي ویم کېدی شي لاره ده کېدی چې د چا د بل د کور ورننوځي وایي خورې ډوبه ورځ ده دا دې م خو وي داسې لړې خوري دي سړی چې ته اوبو نه وړې هغه ورکوټې منګرمچ دی چې ته اوبو بند کې نیم ختي خورې ما سره خو دې غم که د خپل روم کې بیا هم ستا روکېږي زما خاوند دی بیا تا به تپوس کوم تا لېږلې سرمن پسې وایي فتقورني نو زه څه خبر ومانو مرزی خو دوه قدمه کې دي خو ما یې ور چې سرمن ترې راواله د کټي د بوسو به یې ډکه کم او دې سر خوړلې ته بیا ومه وایي لالا وایي خانتا شل لالا نو لاړې نو ما پسې دې بوره مې کوله وسته میخه دوکه کومه لکه څه چل باندې شوي د ظالمان ما نه کټي یوړه چېرې نه یوړه دا غلي ونی مې هر په دوکه کوله
مړه هغه خو آسان کار دی خو د میخې مخکې ته کښېنه ابه دې سټي او ترور ته دې وایي هغه بېلې شي ورشه مړه ځان دې شرمولی دی ویم دغه پرېږده یم ویم یې بدرې ویم د دې ګرانې به څه کېږي ویم بېګانې سړی وړو بچولی دي په 2500 روپۍ تروړه یا خورې خدای ته وګورې ویمه یو ګنجې ناستې په لندن کې هغه بل دلته وایي دا به ارزان کړم هغه به ارزان کړم او هېڅ ارزان نه شي او چې سټور ته کوم اوړه راروان دي د میخو د خوراک دي هغې ته ډوډۍ پخولی شي غریب سړی تباه دی ویم یې یا بدرې دا پرېږده الله دې د سرونو نه خلاص کړي مېما کوم سړی چې ناست و نو هغه په زور باندې کوز کړه ډېره به رايادې شوي وي نو هغه خو لا بیا هم د سړي زوی دا کوم چې ناست دی دا د کوم دنده سړي زوی دی ویم اسمان یې راښکته کړی دی والله خو د دغې دواړو ګنجو په سر باندې د اور باران وکړي پاکستان یې رانه داسې دړې بړې کړه که الله دوی دړې بړې کړي خو دا راته ویمه ورته لږې سړی ډوډۍ به نی پاتې شوې چې هغه میخې ته یې چیرې چې راویلې خو چې تا هغه یو مور راله راوستې را خدمت ته ناسته ده که نه مور دی مشتري یادې مشتري یادومه ویم نور که چې د مرغو ته روټۍ واچوله هغه ساړه ساړه راکاږي الله دې د دې په دې تور مخ ګالېو کې او کوم ځای ناسته ده ما ښه جوړې کوټه کې ناسته ده څنګه ناسته ده هلته ورشه کمبل یې په خپو اچولې ده ناسته ده ځان ته سړه روټۍ په ترکارۍ کې خوشته کړې ده او خوري یې ویمه خورې خدای ته وګورې بدکورني و دغه مشتری ته خو لرګي ونیسه خېټو پسې کاڼي تړې کمزورې میړه دې دی زما خو شته نه شکر دی زما خو میړه نشته والله دې نشکي الله دې ماله میړه رانکړي یو وخت ډوډۍ خورې خورې او یو وخت ډوډۍ مه خورې با پکار دي چې ته نه خورې ته یې 2 ټیمه مه خوره زمونږ خو د سیخ په شان وجود دی چې لا روټۍ هم بنده کړو کلي چې بله مړه شو داسې چل دی که نه زه خو دې مشتری پسې ورځمه خو چې دغه سړی به دې کله راځي او دې مشتری ته زه د اسمان ستوري ښیم چې دا میخه به دې له شلې وه دې میخې ته به ته ودرېدلې وې خورې خو چې ما نی کړې خورې نو ته تاسو ټولې میږان یې ناست په ارام کښېنه مور تا ځان له راوستې ده د موږ نه ده ویرو او ستی مې خو پسې تا بولې په میخه په دوی چې راوسته خدمت یې نه ورېږه زه ورځمه زه ورځمه مشتری ورېږه اوس به د اسمان ستوري وښیم بیخې د دم سیوزه مور د ځان له راوستې اوس پې ته ولې شرمېږه موږ د خپل خاوند خدمت وشو کړو ستا د میخې خدمت وشو ویم هغه مشتری سره خو داسې هل راغښتې دي ویم پرېږده چې بېعزته یې کړي دا مشتری هم ښځه نه ده دا سقوټه سپېمې هم ویلي دي نو هلته کې مال یې کمبل په خپو اچولی دی نه د کار ده او نه د خدمت ته دا به د 1.5 لاک روپۍ خلاصوي څنګه وایي دا په داسې چل شوي دي وایي دا ولې په ډېران چرګانو والي څه کټي لیونی رانه یوړله څرنګه لیوني یوړل کټي وای الله دې تباہ برباد کړم که بدرې ته پته ولګي دا اثر به نه په موټو موټو باسي هغه دی هغه هم را روانه ده یا الله خیر خدای د دې د اوازه مې وساتي یا خورې هی جلوان روح مې راغی پیدا بلې درته خو دې خو داسې شوي لکه پوډنګي چرګانو ته چې په ډېران جګړه کړي بیخ ستا دغه کټي وځي بیا مسرمن دی لیوني بارو تختوله نو یا الله په لیوني سپکر ډکه چې نو اوس به مې دا مور زه تسلی شمه خو ولاړه ده ګلان دې دا ده او په ګوجل کې ټوپونه وایي دا به زه څنګه لچم سرمن دې څه کړه سرمن یې څه کړل هم لیوني دې وتښتوله که نه لیونی رانه وتښتوله که نه یا خدایه په لیوني ځمکه ډکه کې ورته ګوهر ته به دې ویلي وو اخان تحصیل لالا ته به دې ویلو چې هغه لیوني پسې دې چا سرمن نوړي وه چا سرمن به یې ترې راوړې وه تا سره سرمن یې کوم دی ته د ما خاوند ته وګوره لکه دا هم نه چې هډوکي باندې صرف پوستکې پاتې شي داسې راغلی یو پوره باران نه رالمه نو ته باران نه رالې یرو کې نو زه اوس دانې که په څه نه شمه چې تا نه داسې تا نه خو یې بربنسټې چرګوټي جوړ کړو نو ته اوس کله چې کلمې خورې برشه لیوني پسې لاړه شه یا خدایا نو زه به څوک زه به په ښځه هله اوس یې خله ماته مالګان دا اوس راشه هغه چې د اور دا داغ دله درکړمه د اور دا داغ دله درکړمه
يا بدر كده الله يبيكم يا بدر يا دلع يا مدقة يو خابن من سكادين مخلاتي وين دي النص دي